د نن ورځې تازه او مهم خبر د افغانستان ازادۍ جبهې په کابل کې د دریو طالبانو د وژلو ادعا کړې. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د دې نه پوره حل سره ویډیو کې کتلی شئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام 3 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې تېره شپه په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې لیکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي او پراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حریې فابریکې قرارول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې دې طالب وسلوالو غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبزخار ګوډي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه لا څه نه دي ویلي.